خصوصی اهتمام چې کوم دی هغه د روزې ته حفاظت وکړي. روزه غوړې خراب نه کوي، یوازې روزه د خوراک او د اسکاک نه ده. روزه اصل کې د ګناه نه ده. خوراک او اسکاک نه بندش خو صرف په دې بنیاد باندې دی چې ستا کې د قوت شهوانی کم شي، الله ته توجه پیدا شي. د الله نبی فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. سوچ دروغ وینا دروغ کارونه پرې نه دي پروژه کې. الله د خوراک او اسکاک ته زموږ ضرورت نشته، خوراک او اسکاک دیم کوي. هغه سروجر چې ما د ګناه نه مننه کی زاغ خلکو ته پیغام ورکوما چې کم خلک رمضان روزه تیری په ګناه باندې روزه لنډي، ټول ورځ داسي موبایل ته فلمونه ګوري، ډرامي ګوري، ټول ورځ داسي تاسو لډو کوي. دا روزه نه ده. د دې نه خدای خوراک او اسکاک هم کوه. ای ضرورت تشتر استا خوراک او اسکاک ته چې دې نه کې اصل روزه خود ګناه نه ده، ګناه نه روزه ده. لہذا خپل روزه مخربوي، ګناهونه پرې دی پدې کې.